مولوي صاحب یو طالب په کور کې تراویح ورکوي د زنانو سرسایه و دا طالب ته جایز ده او که د مسجد ملا ګورې که د مسجد ملا دی که طالب دی دا سرسایه و مسکین ته جایز ده که هغه مسکین طالب دی ورته جایز ده که هغه مسکین د مسجد ملا دی ورته جایز ده که هغه مسکین د خاله زوی دی ورته جایز ده که د خور دی ورته جایز ده که د ورور دی ورته جایز دی سرسایه به ته یو مسکین ته ورکوې دا بیله خبره ده چې دا زموږ خلکو دا سرسایې د امام سره تړلي دي دا زموږ خلکو دا زکاتونه د امام سره تړلي دي په کار خدا ده چې هر غریب ته اوس امام ته 3 لکه سرسایه ورکړل سوي لیکن په کلي کې داسې غریبان شته چې د ماښام دانه لري چوټ دانه ګرده خلک ورور سرسایه واغوته په کار خدا ده چې دا مولوي د امام بغیر سرسایه دا کلي والا وګرځي بغیر سرسایه دا زموږ د مسلمانانو یو غټه ناکامي ده چې د کلي هغه شان هغه مجهوله شان د امام روزي ګرځولې ده چې هغه وروره یا به ختمي یا به اسقاطي یا به کوزدی یا به مړی یا به مثلا وایي غم شادي غم شادي خو نو سرسایه هم شته په غم شادي کې زکات هم شته په کار دا ده چې امام ته خپله تنخواه ورکړي او بعضې امامان داسې ډېر ماړه دي هغه ګس د دې حقداره نه دي چې ته سرسایه ورکړي او زموږ بس ګرد هغه ترجمه کوي دا ښه غټ کلی دي 3 لکه سرسایه پکې راټول سرسایه بس که په کلي کې غریب و هغه که هر څوک و که د مسجد امام و هغه حقدار دی ځکه ستا امام دی باید ته د ده خیر خبر واخلې که طالب دی که هر څوک دی ته سرسایه ورکولی دا خاص